الرحمن الرحیم HTML د phrase tags سیډو او list of phrase tags به وي موږ سره په HTML کې چې هغه موږ ټول دلته اوس سیډو یو په یو. نو راځم اول څه شی کوم زه ورته وایم چې phrase tag خپله داسې شی موږ اکثره موږ د phrases دپاره یوز کوو. فار ایگزامپل زه وایم ابریویشن د ابریویشن ټیګ لپاره استعمالیږي یا همدارنګه اکرینم موږ یوز کوو. ابریویشن او اکرینم دواړه مطلب یو نیم مینینګ ورکوي چې شارټ کټ دپاره استعمالیږي. فار ایگزامپل زه وایم HTML شارټ کټ څه شی ده؟ هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج دی. اصلا خپله ګوره ما دلته لیکلی هم د هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج خو اصلا موږ د HTML د خپل چې HTML دی دا شارټ کټ د هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج. نو دا موږ څه په واسطه لیکو؟ دا موږ د ابریویشن په واسطه لیکلی شو. همدارنګه نه وروسته اکرینم دی. اکرینم موږ چې کوو HTML5 کې موږ سره سپورټ نه لري کوم نیو ورژن چې ده. همدارنګه مارک د ټولو باندې واخه خبرې کوو MARK په واسطه لیکل کیږي. سمه ده. کم هایلایټر دپاره استعمالیږي دا مارک اپ. اصلا کوم که خیال دي زه راشم دی باندې ګوره داسې هغه کوم دا چې دی موږ سره یو هایلایټ شه که خیال دي موږ سره هایلایټر خپله مارکر هم وي کوم چې موږ سره هایلایټینګ پې باندې کوو. بیا سټرانګ ټیګ ده، همدارنګه ایمفاسایز ټیګ ده، ډیفینیشن ټیګ ده. مخکې هم موږ لوستلي خو بیا هم راځو په دې باندې کار کوو. همدارنګه ډیفینیشن ټیګ ده موږ سره او بلک کوډز دي مطلب کوډینګ دپاره کوم کوډ چې موږ لیکو که خیال دي هغه یو سټیټمنټ موږ لیکلی وي کوډ لیکلی وي د خلکو هغه څه شي دپاره انسپایریشن کوډز چې موږ سره موجود وي. نو همدارنګه دې کې بیا موږ سره چې شارټ کوډز دي کیو په واسطه لیکل کېږي. کوډ ټیګ ده، کیبورډ ټیګ ده، همدارنګه اډرس ټیګ ده. دا ټول راځو موږ یو په یو باندې مطالعه کوو. زه یو نوی فایل اخلم کنټرول ان کوم دې کې سمه ده کنټرول ان او دې کې چې کومه اول خو موږ سره ډاکومنټ ټایپ منشن کول دي. صحیح ده چې ډاکومنټ ټایپ سمه ده. ډاک ټایپ موږ سره څه شی ده HTML سمه ده. او دې ځای نه وروسته چې کوم راځم دا اول سیف کوم. سمه ده چې سیف مې کړ بیا موږ پروګرام په اسانۍ کولی شو. ښه پروګرام فار سټوډنټس تیار موږ سره سیف هم ده. راځم اندې خو نه دې څه شی کوم پروګرام فار سټوډنټس 1 کې 1 په نامه سیف کوم. سیف مې کړ. اوس راځم چې ډاکومنټ HTML مې وکړ څه شی ورته لیکم. اوس زه ورته یم چې ټایپ خو HTML شه زه ورته یم HTML. او ساري دا مې غلط سیف کړ. ښه زه رابشم یو نوی فایل به واخلم او نوی فایل کې به ورته ولیکم چې څه شی document type او دغه چې لیکم HTML او زه غواړم دا سیف کوم. کنټرول اس کې راځم ورته یم چې دغه نیم ورکوم او دې کې چې لیکم ورته 2 لیکم او 2 ډاټ HTML دا کوم فارمیټ چې دا موږ نه مخکې پاتې شوی سیف مې کوو. اوس راسم که چیرې دې ولیکم HTML مې ولیکه نو چې موږ سره هغه ټول سټرکچر جوړ شوی. دا موږ سره چې دا HTML ټیګ دی ګوره ما سره موږ سره بیا مطلب دې په منځ کې چې موږ سره ده بیا یو هیډر پروت ده همدارنګه یو باډي پروت ده. په هیډر کې موږ چې کوو موږ اصلا کې ټایټل ورکوو. ټایټل موږ څه ده موږ وایم چې زموږ ټاپک څه ده فریز ټیګ ده. نو فریز ټیګ موږ سره چې شي ټایټل شي. دې نه وروسته موږ سره د هیډر نه وروسته موږ سره باډي ده او دې باډي کې چې کوم دې باډي کې زه ورته یم چې پی ټیګ واخله فریز ټیګ چې موږ ورته وایو. او د فریز ټیګ ترمنځ څه شی وکړه د فریز ټیګ ترمنځ موږ سره څه واخله ووایه چې ان څه شی. اوس د دې په منځ کې څه کوم زه په کوم ټیګ باندې خبره کوم ابریویشن کوم چې موږ سره دلته HTML کې موږ نوټ کې ځان سره ساتلی ده. دغه فریز ټیګ ته موږ راشو دا دې موږ سره ګوره اول د ابریویشن ټیګ ده. په دې ابریویشن ټیګ باندې موږ کار کوو. نو راځم دلته څه شي ته پروګرام فار سټوډنټس 1 ته 1 کې نه سوري دغه 2 چې کوم موږ تیار کړی ده او د فریز ټیګ دننه دا اخلم. که دلته ولیکم چې شارټ کټ څه شی و ABBR ګوره تیار موږ سره چې دا څه شی دا موږ سره د ABBR دا موږ سره یو ټیګ دلته موږ منشن شوی ده. دا چې مطلب سیف کې تاسو سره هر کار خپله کېږي. اوس ګوره که چېرې دې باندې زه یا ماوس ډبل کلیک کوم یا همدارنګه انټر پریس کوم نو څه شي ګوره موږ سره دا اوپن ټیګ سټارټ شي او همدارنګه دا څه شی دا موږ سره کلوزینګ ټیګ شي. دا ګوره دا موږ سره کلوزینګ ټیګ شي. اوپننګ ټیګ او کلوزینګ ټیګ څنګه پیژنې؟ اوپننګ ټیګ ګوره موږ سره دا بریکټ موږ خلاصو د منځ کې هغه کوم ټیګ چې موږ کاروو هغه لیکو او بیا کلوزینګ ټیګ دا موږ سره ګوره دا فاورډ سلاش سره مطلب ختمیږي. او دلته ورته لیکم چې څه شی HTML لیکم او HTML دلته موږ سره یو اټریبیوټ موجود ده په ABBR کې. دلته څه ورته لیکم دلته ورته لیکم چې ټایټل. دلته ورته لیکم چې ټایټل. ګوره ټایټل موږ سره چې دا یو اټریبیوټ ده. د څه شي اټریبیوټ ده؟ د ABBR یو خاصیت یا خصوصیت ده. څه ده اټریبیوټ ده. دې اټریبیوټ کې ورته لیکم چې څه شی هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج
hypertext markup language مطلب دغه h نه موږ سره چې راغلی دی کې موږ سره hypertext راغلی m نه موږ ht نه موږ سره hypertext راغلی m نه موږ markup راغلی n نه موږ سره language راغلی دا څه شي ده دا html ده مطلب دغه html څه شي ده is used for web page creating یا creating نه دا بیخي صفحه کوم is used for web page say that is used and what and HTML is used for web page نو دا چې شي مطلب دغه شارټ کټ موږ سره ځان کې واخص دغه ابریویشن ټاګ چې یو ټایټل واخص ټایټل کوم ابریویشن د موږ سره وایي چې hypertext markup language د څه شارټ کټ د HTML اوس دغه موږ چې دا موږ سره ښکاري چې کوم څه شارټ کټ دا اوس راځم دی باندې ډایرکټ کوم څه کمزور دی ما چې دا چې کوم دا سیف کوم او سیف نو وروسته راځم څه شي دا دلته هغه ته پروګرام ورسټون د ګوره دا موږ سره موجود ده او دا اوپن کوم ګوره موږ سره چې شي دا an HTML is used for web pages سمه ده an HTML is used for web pages ګوره دې لاندې موږ سره چې راغلی ده دا موږ سره یو نه راغلی ده نو دغه مطلب دغه خپل موږ سره چې دا موږ سره یو خپل یو ابریویشن ده هغه کوم ابریویشن چې هغه یې راوخسته موږ سره او هغه کې موږ سره چې هغه ټایټل هم ورکړی کنه hypertext markup language نو هغه مطلب هغه فل لینک ته موږ چې یو شارټ کټ جوړ کړو موږ سره راځي یا hypertext markup language دا لاندې ګوره د باکس موږ سره راځي دی باندې کله ودرېږو د HTML باندې سمه د ټایټل موږ سره راواخسته نو همدارنګه راځم دویم هغه په کار کوم دویم هغه شی موږ سره دویم موږ سره د کم یو راځم د کلوز کوم او دین وروسته زه ورته چې کچېره دا نوټس موږ ګورو اکرینم د موږ سره اکرینم په دې کې کار کوي دا کوم چې موږ اوس کار کوو ګوره کچېره دلته زرا شمه او دا دغه د پی ټیک ترمنځ څه شو کوم دغه ای بی بی ار چې چینج کوم اکرینم چینج کوم ګوره موږ سره کار کوي اکرینم ګوره دې ځکه سٹارټ شي او همدارنګه چې دې ځکه اند شو او دې کې چې څه لیکي هغه به ته لیکلی شي راځم زه ورته اندغه ټایټل راواخله کنټرول ایکس کوم او دلته پیسټ کوم ښه ټایټل څه شو ټایټل دا ګوره ټایټل موږ سره دا اټریبیوټ شه د سی د اکرینم ټاګ hypertext markup language او HTML ورته کړی دا HTML څه شي کوم دا ډیزاین ډیلیټ کوم او څه کوم دا HTML لو چتاوم کنټرول ایکس کوم او د څه کوم د اکرینم ټاګ په مینس کې پیسټ کوم سمه ده اکرینم ټاګ کوم ځای کې په مینس کې اوس راځم دا چې کوم دا شو اوپن ان براوزر کوم اوپن ان براوزر کې څه شي ګوره ان HTML ګوره دې کې هم اکرینم کار کوي خو ګوره کچېره موږ نیو ورژن اف HTML تل شو HTML5 چې ورته وایي HTML5 څه شي دا دغه HTML5 نو هغه کې به څه دا اکرینم کار نه کوي هغه هم همداسې چیز دا چې څه چې موږ دلته یادو هغه هم انداسې کار کوي مطلب انداسې یو ایډیټر ته ضرورت لري او انداسې یو کار به کیږي یا موږ سره مارک دی راځو کار زه در به کوم چې مطلب ویډیو زموږ مخ ته لاړ نشي نو مارک ټاګ باندې کار کوو مارک ټاګ هم د پی ټاګ اخلم this tag well what او دې چې کوم زه ورته هغه د کوم مارک شي دا highlight highlight دا یو سپیس اخلم او دې ځای نه وروسته راځم text اوس که چیرې دا چې کوم open in browser کوم sorry ښه دا مې ولیکه دې نه وروسته زه راځم که چیرې دغه زه لرې کوم یا دا دی وی هم پروا نه لري خو راځم انداز چې کوم دا مې سیو ک او سیو نه وروسته چې کوم open in browser کوم ګوره چې وي this tag will highlight the text چې یو هایلایټر واخسته کنه دا چې پوسټ او چې د مارک ټاګ پوسټ او شه د څه شي پوسټ د مارک ټاګ پوسټ او شه راځم اندغه کې بیا هم کار کوم او دین وروسته چې کوم د مارک ټاګ زې یو بل ټاګ ورته راخلم هغه کوم ټاګ دا هغه د ګورم سره من چې وي د سترونګ ټاګ په نوم دا سترونګ ټاګ څه شي کې دا کوم ټیکسټ چې موږ لیکل دا بولډ کی راځم زغه اندغه څه کوم دین وروسته دغه ځای کې ورته اخلم چې شي سترونګ strong مې واخسته او strong ترمنځ څه کوم د ټیکسټ راخلم کنټرول ایکس کوم او د دې ترمنځ دلته پیسټ کوم ښه اوس راځم دا چې کوم دا سیف کوم د پروګرام کنټرول اس باندې او چې کوم اوپن ان براوزر کوم اوپن براوزر کو چې وي this tag will highlight the text ګوره دا موږ سره چې شي دا موږ سره بولډ شي strong شي دې خپل strong وي یا بولډ هم وي راځم دې باندې هم مخکې مونږ کار کړی چې strong او بولډ ترمنځ څه ډیفرنس ده سیدا هغه پریویس ویډیو تاسو وګورئ تاسو به پوه شئ راځم دریم ټاګ
ښه راځم دغه پریس ټیګ ترمنځ څه کوم دغه څه چې موږ لیکلي دا څه کوم دا لرې کوم او دې ترمنځ څه اخلم زه ورته ای ام امفاسایز ټیګ اخلم امفاسایز ټیګ کې ورته څه کوم زه ورته وایم چې دلته راځم دلته ورته وایم چې HTML is an easy language to learn دا به څه کې دا به دغه ایزي به څه کې دا به امفاسایز کیږي امفاسایز فارمیټ کې به راځي او دې نه وروسته موږ سره څه شی دې نه وروسته موږ سره یو بل پی ټیګ اخلم او پی ټیګ ترمنځ څه شی کوم ډیفینیشن ټیګ یوز کوم زه ورته وایم چې ډیفینیشن ټیګ واخله سوري غلط شوم نه ښه راځم دلته هایپرټیکس مارک اپ لنګویج ته ګوره ډیفینیشن ډي اف ان په ټیګ ته ډي اف ان او دې ترمنځ څه کوم زه ورته وایم چې HTML is a language. صحیح ده HTML is a language. راځم دا open in browser اول سیف کوم او سیوینګ وروسته open in browser کوم ګوره چې HTML is an easy ګوره دا موږ سره چې دا موږ سره emphasize شو او HTML څه شی شو دا موږ سره ګوره definition د دې تیاریږي HTML is a language سمه ده چې څونه language definition ورته کوي به تاسو کولی شئ دا ګوره موږ سره یو جدا فارمیټ کې راغلی definition فارمیټ کې راځم د بل ټیګ باندې کار کوم او emphasize او هغه ختم شول راځم بل ټیګ چې شی دا بل ټیګ راځو ګوره موږ خپل څه شی نوٹ دا بلیک کوټ دا بلیک کوټ د څه لپاره استعمالېږي راځو دا یوز کوو په دې ځای کې سمه ده ښه بلیک کوټ راخلم بلیک کوټ مې واخیسته بلیک کوټ کې ورته څه لیکم بلیک کوټ کې ورته لیکم چې ما سره یو هغه ده یو ایزي کم ایزي ګو دا موږ سره چې دی یو کوډ ده سمه ده او دې ترمنځ بیا دغلته څه کوم یو ډاټا اچوم او دا څه کوم دا موږ سره پی ټیګ کې کلوز کول نه دي پکار سمه ده پی ټیګ کې دغه اخیستل دي سمه ده پی ټیګ مې واخیسته او دا راخلم کنټرول ایکس کنټرول وي او دې نه وروسته زه وایم چا لیکلی ده نو د لیکونکي نوم که چیرې تاسو اخلئ دلته به چیک یې دلته به ته سایټ واخلئ سایټ CITE دا دې ځای کې موږ سره چې کوو اکثره وخت رایټر نیم لیکو رایټر زه ورته یم چې کوم زه مارک باب زه دا رایټر شو سمه ده مطلب دې رایټر څه شي کړي دغه ایزي کم ایزي ګوی کوټ یې موږ سره دا مې سیف کنټرول اس سره او بیا چې کوم اوپن ان براوزر ته راځم اوپن ان براوزر کې چې راشم HTML ښه دا ولې موږ سره اوپن نشه دا موږ سره سیف شوی نه دی زما په خیال کنټرول اس ګوره ایزي کم ایزي ګو دا موږ سره چې شي دا موږ سره هغه کم ما چې کم هغه ورکړی و کم کوډ چې ما ورکړی و هغه دا شو او دې نه وروسته موږ سره چې شي مارک باب د دې لیکونکی ده همدارنګه موږ سره راځي که نه چې مطلب کم رایټر ده او څه یې لیکلي دي نو دا موږ سره چې شی و دا موږ سره د بلیک کوډ او CITE ټیګ و دې نه وروسته ټیګ چې کوم موږ سره ده هغه موږ سره د کیو او کوډ ټیګ ده دا دې څلور ټیګ باندې به خبرې کوو انشاءالله راځو پې کار نو راځم چې کوم دا کیو دا هم د کوډینګ لپاره یوز کیږي راځم د کوډ ټیګ باندې کار کوم کوډ ټیګ باندې راځم چې کوم دا ختموم او دې کې چې کوم یو پی ټیګ اخلم او پی ټیګ کې چې کوم د ترمنځ بیا چې کوم کوډ ټیګ اخلم کوډ ټیګ مې واخیسته او دې ورته لیکم چې کوډ ټیګ ترمنځ لیکم چې څه شی فرست جاوا پروګرام ښه دلته لیکم فرست جاوا پروګرام فرست جاوا پروګرام ترمنځ دلته لیکم چې که چیرې موږ ولرو په جاوا پروګرام کې اول زه چې کوم پبلیک کلاس مین کلاس دی موږ سره او د مین کلاس ترمنځ موږ سره څه شی موجود دي پبلیک static void main string arguments او د دې ترمنځ چې کوم د دې ترمنځ ورته لیکم چې write your code here ښه دا زموږ جاوا پروګرام دی څه شی که دا د کوډ ټیګ ترمنځ موږ واخیسته راځم ګورم چې دا څنګه کار کوي موږ سره کنټرول اس کوم سوري
کنټرول اس مې او د دې نه چې اوپن ان براوزر کوم ګوره چې فرست جاوا پروګرام دا موږ سره چې شه دا موږ سره ټایټل اصلا کې او دین وروسته موږ سره چې ګوره پبلک وایډ مین پبلک سټیټیک وایډ مین همدارنګه رائټ یور کوډ هیر هغه کم کوډینګ سټایل چې دا هغه کوډینګ سټایل کې موږ سره چې شه دا کم پروګرام چې موږ لیکلی هغه موږ سره راغی نو دا باندې فائدہ واسمه ده چې د دې پر یوز کیږي د کوډ ټیګ د کم سچ لیکو او دین وروسته چې کوم ټیګ موږ سره دا هغه موږ سره چې دا د کی بی ډی کیبورډ ټیګ ده کیبورډ ټیګ څه د پر استعمالي راځم دلته یوز کوم په دې پروګرام کې خاله دې ټیګ نه وروسته یوز کوم سمه ده پی ټیګ اخلم پی ټیګ ورته بیا څه اخلم د کیبورډ ټیګ اخلم کیبورډ ټیګ اصلا دا څه شی معنی ورکوي دا معنی ورکوي چې مطلب دغه کم څه چې لیکم مطلب دغه لیکل به دا کوي یوزر ته چې مطلب ستاسو کیبورډ یو څو بټن مطلب پریس کول پکار دي مطلب ستاسو یو کار کول پکار دي د کیبورډ نه یو انپټ اخیستل پکار دي سمه ده نو دې کې که زه ورته وایم چې press control plus R to reload press control plus alt to reload the page سمه ده دا پریس به هم کنټرول ایکس کوم او دا پیسټ کوم کنټرول وی اوس راځم چې کوم دا می سیف کا او سیو ان وروسته اوپن ان براوزر کوم ګوره چې وی پریس کنټرول پلس آر دا خو موږ سره څه شي دا موږ سره پریس ټیګ موجود دي او ګوره کنټرول پلس آر څه شي د موږ سره دا مثلا موږ ته کوي چې دا پریس کړي چې تاسو سره کار وشي ګوره کنټرول آر پریس کوم د ګوره تاسو سره موږ سره هغه کاری تاثیرات افیکټس خاري چې مطلب موږ سره چې کی دا ریلود کوم زه دې نه سمه ده په ماوس سره هم کوی شم او همدارنګه کنټرول آر سره هم کوی شم چې مطلب ریلودینګ سره شو کی دا کی د کم کوډ هغه پوسټه د ټیګ واسطه کی بی ډی ټیګ واسطه کیبورډ ټیګ واسطه او دین وروسته چې موږ سره دا اډرس ټیګ د اډرس ټیګ هم د اډرسینګ د لپاره یوز کیږي لازم دلته یوز کوم کوم ټیګ ورته اخلم دلته ورته چې اخلم د څه شي ټیګ موږ سره د اډرس ټیګ مې واخیسته زه ورته وایم چې you can email as او دلته چې اخلم انکر ټیګ اخلم او انکر ټیګ ګوره که چیرې ایچ ار ای تاسو هغه کړی موږ مخکې د ایمیل هغه اډرس په دلته ورته بس کوو یو لینک به جوړېده دلته زه ورته هغه څه لیکم د کوم چې د لیکل غواړم زه ورته ایمیل لیکم زه ورته وایم چې خلیل شریف یا داسې ده @gmail.com سمه ده په دې ایمیل سره ته کولی شې ما سره رابطه وکړې or what or you can visit as deans دا یو افیس دی د افیس کې موږ سره اړیکه نیولی شي او دا افیس کوم ځای کې ده موږ سره صدر کنټرول اس او راځم د چې کوم اوپن ان براوزر چې you can email as څه شی شو دا موږ سره ګوره موږ سره یو ایمیل هغه جوړ شو دا کوم چې د اډرس ټیګ ده ګوره دا موږ سره ټول اډرس ټیګ ده او دې کې موږ سره چې د یو ایمیل ده دا ګوره موږ سره معلومیږي چې دا یو اډرس لپاره استعمالیږي که چیرې موږ ارزي وګورو هغه کوم اډرس چې لیکل شوی هغه په اندې شکل لیکل کیږي دا کوم فارمیټ چې کوم موږ سره ده نو دا موږ سره د نن ورځې ویډیو او د بل ویډیو پورې په الله مو سپارم سلام